تپوس دا دی چې مونځ کې د نستوڼي راپورته کول داسې داسې دا مټې بعضې خلک وایي د دې شرعي څه حیثیت دی. اصل دا دی چې دا د علاماتو د متکبرینو نم ده او مونځ ډېر د عاجزۍ شی دی. په دې کې به ډېر عجز باندې الله رب العالمین ته ودرېږي. بل په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام وایي وَأَن يَلُفَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ چې انسان په مونځ کې خپلې جامې راغونډوي ځان پسې د بعضې خلک لمنې راغونډوي بعضې نستوڼي دغه کوي نو دا منع دی حرام دی. نبی علیه السلام دې نه منع کړې ده. کوم کسان چې دا کوي باید چې ویې نه کړي دا یو خلاف سنت غلط عمل دی.